ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1415 هجري شمسي کال د چنګاښ یا سرطان میاشت 10مه چې د 1448 هجري قمري کال د محرم الحرام میاشت له 15مې او د 2026 میلادي کال د جولای میاشت له لومړۍ نیټې سره سمون لري. قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې مهاله د افغانستان ملي ټلویزیون د بیلابیلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام وکړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه ییزو خپرونو ته په پیل کې هم خبرونه. زه هدایت الله دانش شم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې 12 ټنه تاریخ تیره خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول او د یو ګډ کمیسیون له لوري وسوځول شول. دا د لغمان ولایت مرکز مهترلام او له ولسوالیو څخه راټول شوي تاریخ تیر او بې کیفیته خوراکي او غیر خوراکي توکي دي چې په خوندي توګه له منځه یوړل شول. د دې ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلینو په وینا یا توکي چې 12 ټنه وزن درلود د بې کیفیته او تاریخ تیره توکو د راټولولو کمیسیون له لوري راټول شوي وو. نن چې موږ تاسو وینئ دلته کم تاریخ تیره مواد راټول کړي دي د لغمان ولایت صنعت تجارت د هغه کمیسیون له خوا نه چې د رئیس الوزرا له خوا نه په دې لپاره تعیین شوی ده. 12 ریاستونه دي، 12 ټنه مواد چې لغمان مرکز او د ولسوالیو څخه هم راټول کړي وو په زر د 2 میاشتو کې. دا نن تاسو ولیده چې اور ورته واچو او حریق شو. د دوکاندارانو موږ دا غوښتنه ده چې په آینده کې باید چې دوی د تاریخ تیرې مواد ونه ساتي او که ساتي نو باید چې کمیسیون ته وسپاري. په ورته وخت کې ولایتي مسؤلین وایي د یاد کمیسیون ملاتړ کوي ترڅو پلورونکي د بې کیفیته توکو له پلور مانع کړي. ولایتي اداره د دغه د بې کیفیته دواګانو یا همدغه بې کیفیته مالونو ټولولو کې دغه کمیسیون سره 100% همکار ده او دغه کمیسیون حمایه کوي او دغه کمیسیون چې دوی ښار کې ګرځي که څوک مشکل یا ممانعت ورته کوي د هغه مکمل پوره په اطمینان سره دفاع کوي او د هغوی ملاتړ کوي چې دغه بې کیفیته شیان ټول شي. خو خدا نخواسته سبا زموږ وطنوال یا زموږ ولسونو ته د دغه په وجه نه ضرر یا تاوان ورسیږي. بل ورته د دې ولایت اوسیدونکي وایي مسؤلین باید تاریخ تیره توکي جدي تعقیب کړي ترڅو د یادو توکو د خرڅلاو مخه ونیول شي. موږ په دې ډېر خوښ یو چې د لغمان صنعت سوداګرۍ ریاست په مشرۍ دغه کمیسیون جوړ شوی ده. د بازار څخه دغه تاریخ تیرو بې کیفیته خوراکي مواد راټولوي او سوځوي. که چیرې دا دوکاندارانو خرڅولی نو دې سره به ګډې ناروغۍ رامنځته شوې چې د لغمان خلک غریب خلک دي، مظلوم خلک دي چې حتی د دوایي توان نه لري نو ډېر مشکلات به پیدا کړي. په دې باندې موږ خوښ یو. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې تر دې څو ورځې وړاندې د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو له لوري یو شمېر تاریخ تیره درمل هم له منځه وړل شوي وو. د الیشنګ ولسوالۍ د قندلي سیمې قومي مشرانو د اقتصاد رئیس سره خپلې ستونزې شریکې کړې. د لغمان ولایت د الیشنګ ولسوالۍ اړوند د ګوناپال قندلي سیمې یو شمېر قومي مشرانو د لغمان اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فادح سره کتلي او د خپلې سیمې اړوند ستونزې ورسره شریکې کړي. د اقتصاد ریاست د خبرپاڼې له مخې د ناستې په پیل کې د سیمې مشرانو د اقتصاد ریاست له دوامدارې همکارۍ او همغږۍ څخه مننه کړې او ویلي دي چې یاد ریاست تل د خلکو ستونزو ته پر وخت رسېدنه کړې او د مرستندویه مؤسسو د همکارۍ په جلب کې اغېزناک رول لوبولی دی. په خبرپاڼه کې راغلي وروسته د سیمې د مهمو اړتیاو یادونه کړې او ویلي دي چې د څښاک د اوبو نشتوالی او د روغتیایي خدماتو کمښت د خلکو له اساسي ستونزو څخه دي. هغوی غوښتنه کړې چې د اړوندو مرستندویه مؤسسو او همکارو ادارو په همغږۍ دي د یادو برخو ستونزو ته د حل مناسبې لارې چارې ولټول شي. د خبرپاڼې له مخې په پای کې د اقتصاد رئیس د یادو ستونزو د اورېدو ترڅنګ ډاډ ورکړی چې یاد ریاست به د خپلو صلاحیتونو په چوکاټ کې د همکارو مؤسسو او اړوندو ادارو سره د همغږۍ له لارې د یادو اړتیاو د پوره کېدو لپاره لازمې هڅې ترسره کړي. په کرغیو ولسوالۍ کې د سې شنبې ورځې دودیز بازار ته د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. د لومړنیو توکو ګرمه میله هغه ځانګړې میله او بازار چې په اونۍ کې هره سې شنبه د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ اړوند په سرخکانو سیمه کې ترسره کیږي. د سې شنبې بازار په دې ورځنۍ میله کې
د لغمان ترڅنګ د ننګرهار ولایت څخه هم هټیوال د خوراکي او نورو لومړنیو توکو پیر کوي. دوی وایي په دې ورځې پیر او پلور خوي. راغلی جلال آباد ښار ده، دلته چې خوراکي توکي پروژې موږ د خپله چای بوره او دال لوبیا خرڅو. دا زما دلته دکان دی او زما دلته کم از کم 10 کاله کېږي چې زه خپله دا روزګار. لغمان ولایت نه راځي، این تر الینګار نه دې خوا سروبي نه راځي او این ته دې بغل ته ډاونډۍ نه کرغۍ ولسوالۍ نه مکمل خلک راځي او په ځینې چې بیا دکانداران هم د جلال آباد نه ډېر راځي، د ننګرهار ښار نه چې بوري والا اکثره ټول جلال آباد دي. د سرخګاڼو میله چې دا د په هفته کې یو ورځ کېږي، هغه سې شنبې په ورځ کې د مختلفو ولایتو څخه خلک راځي، د خپل لومړني خوراکي توکي اخلي. ننګرهار نه، مشال نه، سروبي نه، یعنې زیات خلک راځي دلته. معیاري مارکیټ جوړ شي، دا خو به بیخي خبره وي موږ لپاره، ځکه چې موږ هره سې شنبه چې دا مال موټر کې راوړو بېرته دا موږ ته لپاره ډېره مشکل تمامېږي. چې که چېرته معیاري مارکیټ جوړ شي، خپل مال بندل ته ګودامو کې ږدو. دغه میلې ته د دې ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو اوسېدونکو سربیره له ننګرهار او سروبي هم ګڼ شمېر خلک د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره راځي. دوی وایي دلته نه یوازې د توکو بیې مناسبې دي، بلکې په لنډ وخت کې د اړتیا وړ توکي هم په اسانۍ ترلاسه کولی شي. د ماهیانو فروجې ګوجرانو کلیني د دې نه راغلی ما د سودا مودا اخیستل دی وړو دی ګوړو چا بورې ته پاره هغه دلته بل راځي د ماډۍ دغه لګ ارزان غونې دی لا 2 روپۍ خاطر دلته بل لګ ارزان غونې دی خاطر راغلی دا وړه مې واخیستل لګ ګوړه بای کوم چا دال داسې اخلم اخسې منی دی اخلم. بل ورته د یادې ولسوالۍ مسؤلین وایي دغه بازار د لا پراختیا لپاره هڅې روانې دي څو هټیوال او پیرودونکي وکولی شي په اسانۍ پیر او پلور وکړي. قرغیو ولسوالۍ مربوطه ساحه سرخکانو سیمه کې چې کوم سې شنبه بازار ده یا میله لګیږي، دغه زمونږ د قرغیو ښاروالۍ د خوا نه دغه ساحه ورته هم برابره شوې ده او د دغه عواید هم قرغیو ښاروالۍ ته راځي. په راتلونکي کې هم پلان ده چې دا بازار نور هم پراخه کړو او د سړک طرف ته د سړک حریم نه اخوا اوسېږي. دلته آینده کې په راتلونکي غرفې او دوکانونه هم په پلان کې لرو تر څو پورې خلک وکولی شي چې خپله دوکانداري کاروبار په اسانتیا سره دلته وکړي. د یادونې ده چې تر دې ورهاخوا د دې ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د اونۍ په مختلفو ورځو کې داسې ګرمې میلې ترسره کیږي چې له امله یې خلک کولی شي په مناسب قیمت د اړتیا وړ توکي ترلاسه کړي. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو دا و د نن شپې خبري ټولګه له ملتیا او پاملرنې مو نړۍ مننه تر بیا ښې چارې.